Hello dear friends and welcome to English by Pashto channel. In today's lesson, we are gonna learn kinds of pronouns in English. ملګرو د نن په درس کې به د انګلیسي ژبې د ضمیر ډولونه زده کړو. Personal pronoun. The pronouns which are used instead of a person, place or thing in a sentence are called personal pronouns. شخصي ضمیر هغه ضمیرونه ته ویل کېږي چې په یو جمله کې د شخص، ځای او یا د یو شي پر ځای استعمالیږي. مثلا Ahmad is a good person. He is a good person. The cat is running. It is running. Kandahar is a good place. It is a good place. نو he, she, it, I, they, you, we دا د په انګلیسي ژبه کې شخصي ضمیرونه یا personal pronouns ویل کېږي. Personal pronouns شخصي ضمیرونه که چیرې د object پر ځای راسي تغییر کوي. مثلا I که د جملې په پای کې بیا راسي I نه لیکل کېږي me لیکل کېږي او همدارنګه he په him باندې بدلیږي د جملې په آخر کې. she په her باندې بدلیږي. it تغییر نه کوي هماغه it او همدارنګه they په them باندې we په us باندې او you هم تغییر نه کوي. مثلا I help احمد زه د احمد سره مرسته کوم. اوس د جملې په پای کې احمد دی د هغه پر ځای شخصي ضمیر چې استعمال کو I help he نه راځي him راځي. he په him باندې بدلیږي I help him. مثلا I speak with Nargis. اوس چې نرګس د جملې په پای کې دی که چیرې personal pronoun استعمال کو I speak with she نه راځي she په her باندې بدلیږي I speak with her. Relative pronoun. The relative pronouns are used instead of nouns and join two sentences. ربطي ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې په یو جمله کې د اسمونو پر ځای استعمالیږي او دوی جملې سره مشلوي. مثلا I saw Ahmad. Ahmad is my partner. ما احمد ولیدل احمد زما پارټنر دی. اوس که چیرې موږ relative pronoun دلته استعمال کو داسې راځي I saw Ahmad who is my partner. ګوره دلته who relative pronoun دی. د دوهم ځل د احمد د ویلو یعنی د اسم د تکرار مخنیوی وکړل او همدارنګه دواړه جملې سره ومشلول. نو who دلته relative pronoun دی. بل مثال He bought a book. The book has good stories. دی کتاب رانیول. کتاب ډیر ښه قصې یا داستانونه لري او که چیرې موږ دلته relative pronoun استعمال کړو داسې راځي He bought a book which has good stories. دی کتاب رانیول کوم چې ډیر ښه قصې لري. دلته which relative pronoun دی ځکه دواړه جملې سره ومشلول او همدارنګه د دوهم ځل د book د لغات د ویلو مخنیوی وکړل. نو who, whose, which, whom, that دا موږ د relative pronoun په توګه استعمالولی سو. Interrogative pronoun. Interrogative pronouns are those pronouns which are used for asking questions in a sentence. پوښتنیز ضمیر هغه ضمیرونه دي چې په یو جمله کې د پوښتنې کولو لپاره استعمالیږي. مثلا احمد is he. دی احمد دی نو موږ د احمد پر ځای who استعمالولی سو. who is he. څوک دی دی. ګوره د احمد پر ځای استعمال سو. او همدارنګه what's your name. ستا نوم چیش دی. which is your house. کوم یو ستا کور دی. Demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns are those pronouns which point out or show some persons, places or things in a sentence. اشاروي ضمیر هغه ضمیرونه دي چې په یو جمله کې اشخاص، ځایونه او یا شیانو ته اشاره کوي. مثلا This is my house. دا زما کور دی. This is his house. These are their pens. Those were our classrooms. او داسې نور. Distributive pronoun. Distributive pronoun is a word which refers or points out to persons, places or things one at a time. توضیحي ضمیر هغه لغات ته ویل کېږي چې په یوه وخت باندې اشخاص، ځایونه او یا شیانو ته اشاره کوي. مثلا Neither of the students are intelligent. هیڅ یو د شاګردانو څخه لایق نه دی. Either of the boys should get a prize. هر یو د شاګردانو څخه باید تحفه ترلاسه کړي یا انعام واخلي. نو هر یو ګوره په یو وخت کې هر یو either هر یو په یو وخت کې ډیرو کسانو ته اشاره وکړه نو دا distributive pronoun یا توضیحي ضمیر دی. Neither, either, each او داسې نور دا د توضیحي ضمیر وایي. Indefinite pronoun. Indefinite pronouns are those pronouns which denote some unknown person or persons, place or places, thing or things in a sentence. نامعلوم ضمیر
هغه ضمیرونه دي چې په یو جمله کې یو نامعلوم شخص یا اشخاص، شی یا شیان، ځای یا ځایونو باندې دلالت کوي. something, anything, somebody, anybody, nothing, no one دا ټوله indefinite pronouns دي. مثلا there is something in the desk. په میز کې یو شی شته. something ګوره نامعلومه دی چې څه شي دي خو یو شی شته. there is nothing on the table. پر میز باندې کوم شی نشته. reflexive or emphatic pronouns are the pronouns which show that the subject and the object of the sentence are the same, or the action reflects from the subject to object and from object to the subject. انعکاسي ضمیر هغه ضمیرونه دي کوم چې موږ ته دا څرګندوي چې د جملې فاعل او مفعول دواړه یو دي، یا په بل عبارت عمل یا کار د فاعل څخه مفعول ته او د مفعول څخه فاعل ته انعکاس کوي. myself, himself, herself, itself, themselves, ourselves, yourself or yourselves دا ټول انعکاسي ضمیرونه دي. مثلا I saw myself in the mirror. ما په هنداره کې خپل ځان ولیدل. He injured himself by a gun. ده په توپنچه باندې خپل ځان یې زخمی کړ. نو که چیرې دا جملې ته پام وکړو he injured himself دی خپل ځان زخمی کړه. ګوره himself object دی شه دلته object بیرته he یعنی subject ته انعکاس کوي. د خپل دا کار کړی دی. he injured himself by a gun. شنو دوستانو د نن درس مو همدومره و. که چیرې په دا درس مو سر نه وي خلاص شوی نو حتمی تاسو باید لومړی ضمیر په ښه توګه زده کړئ او بیا وروسته د ضمیر ډولونه زده کړئ. دغه لپاره ما جلا درس جوړ کړی دی. د پارت آف سپیچ په درسونو کې د پرناون درس پیدا کولی شئ. او که چیرې مو څه ناسې زده کړي وي ویډیو لایک مو در سره هیر نسی. که چیرې لومړی ځل دی دا چینل ګورئ چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن هم ووهئ، هر کله چې موږ نوې ویډیو اپلوډوو یوټیوب به تاسو ته خبر درکړي. تر یو نوی درس په خدای پاک مو سپارم. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to